بسم الله الرحمن الرحیم and السلام علیکم. نن زمونږ ټاپک دی په لینکیج آف بایولوژي with other field of science یا study. لینکیج ویل کېږي تعلق ته. وی د دې بایولوژي د ساینس چې نور څومره فیلډز دي د هغوی سره څه تعلق دی، څه تعلق شته که نشته دی. صحیح ده، نو بالکل تعلق شته دی او نن به په دغه ویډیو کې هغه وایو. صحیح ده، نو تاسو ورته غوږ کېږدئ چې تاسو پرې پوه شئ. ټیک ده، خو له اول نه تاسو دا وپېژنئ چې د دې ساینس نور کوم فیلډ دي موږ سره. نو د ساینس ډېر شی فیلډز دي، ډېر شی برانچز دي. دا برانچز پکې د دې د وجې نه جوړ شوي دي چې د دې سټډي موږ ته اسانه شي، یعنې دا موږ په اسانه باندې سټډي کړو. دا پکې ساینټسټو جوړ کړل دي. ټیک ده، کوم برانچز دي یا فیلډز دي؟ نو ګورئ، د ټولو نه اول چې دی هغه دی بایولوژي. یو فیلډ د ساینس چې دی یا برانچ چې دی هغه دی بایولوژي. بل کیمستري، فزیکس، دغشانتې میتھمیټکس دی، جیوګرافي ده، او بل اکنامکس دی. ټیک ده، نور هم شته دی. صحیح ده، اوس د دې ساینس دومره شی دا فیلډ دی، خو نن کې موږ صرف دا بایولوژي راواخیست، دا د کلاس 9 بایولوژي ده. ټیک ده، په دې کې دا ټاپک یې ورکړلی په اولني نمبر چپټر کې. وایي د دې بایولوژي د دې کیمسټري سره څه تعلق دی، دغشانتې د دې بایولوژي د دې فزیکس سره څه تعلق دی، د دې میتس سره، د جیوګرافي سره او د اکنامکس وغیره د دې سره وایي د دې بایولوژي څه تعلق دی، څه تعلق شته که نشته دی؟ نو بالکل شته دی. زه تاسو ته یو وړوکی شانتې مثال درکړم، د هغې نه به تاسو ته ښه پته ولګي. صحیح ده، تاسو مثال په طور باندې په کور کې د پلار 7 بچیان یئ. صحیح ده، نو اوس ستاسو د یو بل سره څه تعلق دی، څه ریلیشن شته که نشته دی؟ نو بالکل شته دی. ستاسو د یو بل سره د ورورولۍ تعلق دی، یعنې وروڼه یئ تاسو. خو دلته کې ته دا بایولوژي د کیمسټري خور نه ده، دغشانتې د فزیکس هم خور نه ده. په دې منځ تاسو پوهېږم، خو دلته دا د ورورولۍ تعلق نه دی. د دو چې کوم تعلق دی هغه به مونږ ووایو چې څه تعلق دی. صحیح ده، نو تاسو به ورته صرف غوږ کېږدئ. تاسو له اول نه داسې سیسټم وکړئ چې خپل قلم او کاپي راواخلئ، خو لیکل به نه کوئ. زما لیکچر ته به په غور سره غوږ کېږدئ، له اول نه به په دې باندې ځان پویه کړئ. صحیح ده، چې کله تاسو پرې ځان پویه کړو، د هغې نه وروسته به بیا چې دی لیکل کوئ. خیر دی، بیا به ویډیو په دوړې باندې وګورئ. یو خو دا ده چې ستاسو بالکل نوی کلاس 9 چې دی هغه شروع شوی دی، نو تاسو به په ټاپک په کانسیپټ باندې ځان پویه کوئ. صحیح ده، چې ځان پرې تاسو پویه کړئ نو دا بیا ستاسو نه هېرېږي نه. دلته تاسو راټه نه شئ لګولی. تر اوسه پورې خو به تاسو په وړو کلاسونو کې یو نیم ټاپک یادوو، په یاده باندې به تاسو یادوو، نو دلته کې ته به کوشش کوئ چې تاسو په ټاپک باندې ځان پویه کړئ. صحیح ده، او نور یېرېږئ به نه. ښه، نو څه ټاپک دی؟ لینکیج آف بایولوژي with other field of science، یعنې د ساینس د نور دا فیلډز چې دي د دې سره د دې بایولوژي څه تعلق دی. نو ګورئ، د ټولو نه له اول پکې ته چې دی هغه دی بایو فزیکس. زموږ په کتاب کې چې کوم ورکړی دی څه ټاپک دی؟ بایو فزیکس. ویلو کو خو د هغې نه مخکې یوه خبره ځان سره یاد ساتئ، او هغې په کتاب کې ورکړی انټر ډسپلینري ساینس. انټر ډسپلینري که سپیلنګ غلط شي نو د هغې دپاره درنه معافي غواړم. انټر ډسپلینري ساینس. انټر ډسپلینري ساینس دا یو ټکی پکې د استعمال کړی، تاسو پرې پوهه کومه. انټر ویلی کېږي لینکیج ته. څه ته؟ لینکیج، لینک، تعلق. ډسپلینري چې دی ډسپلین، دا د سبجیکټ ته ویلی کېږي. څه ته وایي؟ سبجیکټ. لکه بایولوژي ځان له یو سبجیکټ دی، کیمسټري ځان له سبجیکټ دی، فزیکس ځان له یو سبجیکټ دی. تاسو به پوه شوي یې تر دې ځای پورې. انټر ډسپلینري ساینس کله چې دوه سبجیکټ رایوځای شي. څو؟ دوه سبجیکټ. لکه مثال یو د بایولوژي سبجیکټ یو فیلډ رایوځای شو، بل د کیمسټري، نو دا یو انټر ډسپلینري ساینس شو. اول نه خو بایولوژي یو ساینس و، خو چې کله دوه فیلډ د ساینس راوځای کېږي، مثال په طور بایولوژي او کیمسټري، نو دې ته بیا موږ بایو کیمسټري وایو. دا یو انټر ډسپلینري ساینس دی. څه دی؟ انټر ډسپلینري ساینس.
دغه شانتې که چېرته بایولوژي او فزیکس رایوځای شي، مثال په طور باندې بایولوژي او فزیکس، نو دې ته موږ بایو فزیکس وایو او دې بایو فزیکس ته څه ویلی کېږي؟ انټر ډیسپلینري ساینس ویلی کېږي. صرف ساینس خو فزیکس هم دی، بایولوژي هم دی، خو چې کله موږ بایولوژي او فزیکس رایوځای کړو نو د دې نه یو بل فیلډ یا یو بل برانچ ته جوړیږي چې هغې ته انټر ډیسپلینري ساینس ویلی کېږي. دغه شانتې بایولوژي او کیمسټري، بایو کیمسټري دا یو انټر ډیسپلینري ساینس دی. دغه شانتې بایو فزیکس بل انټر ډیسپلینري ساینس دی. دغه شانتې بایومیټري چې کوم ده دا بل انټر ډیسپلینري ساینس دی. نو په کتاب کې ستاسو ټول انټر ډیسپلینري ساینسز ورکړي دي. نو په هغې کې د ټولو نه فرست لاول چې دی هغه دی بایو فزیکس. څه دی؟ بایو فزیکس. بایو فزیکس څه شی دی؟ انټر ډیسپلینري ساینس دی. په دې کې دوه سبجیکټ رایوځای کړي دي، یو دی بایولوژي او بل دی فزیکس. بایو خو تاسو پیژندل ده چې دا وایي لیوینګ ارګینزم سټډي ته. بایولوژي څه ته وایي؟ د لیوینګ ارګینزم سټډي ته، چې ته په کوم فیلډ کې د ساینس صرف ژوندي څیزونه سټډي کوي نو دغې ته ویلی کېږي بایولوژي. خو فزیکس تقریبا تاسو ته به یې ویلی، خو که نه یې ویلي نو زه تاسو ته صرف یو دوه درې خبرې د فزیکس په هکله کومه چې تاسو ته دا ټاپک زموږ اسان شي. صحیح ده؟ بایو فزیکس څه ته ویلی کېږي؟ په دې فزیکس چې کوم دی دا هم د ساینس یو برانچ دی چې په دې کې مونږ څه سټډي کوو؟ فورس پکې ته سټډي کوو، قوت چې ورته ویلی کېږي. دغه شانتې انرژي پکې ته سټډي کوو، د کار کولو صلاحیت. د دې سره سره لایټ پکې ته مونږ سټډي کوو، رڼا، او بل پکې ته سټډي کوو موشن. صحیح شوه؟ میټر او انرژي کوم میچوال ریلیشنشپ دی تاسو ته مې ډیفینیشن کړی په فزیکس کې، خو زه تاسو ته صرف یو څو خبرې ځکه لیکم چې تاسو ته اسان شي، د ټاپک زموږ چې کوم دی دا اسان شي، د دې د اسانتیا دپاره. بایو ویلی کېږي لیوینګ ارګینزم ته، ژوندي څیزونو ته. لیوینګ ارګینزم. نو اوس د دې ډیفینیشن خو به اخري سر ته کوو او هغه به تاسو کوئ. دا زما پوره یقین دی چې زه کله تاسو ته اگزامپل درکړم نو تاسو په بایو فزیکس باندې پوه شئ. صحیح ده؟ تاسو له زه یو مثال درکړم د بلډ فلو. د څه؟ بلډ فلو. بلډ فلو وایي د وینې مومنټ د زمونږ په جسم کې چې د وینه د یو ځای نه بل ځای ته ځي دې ته بلډ فلو وایي. صحیح ده؟ زمونږ زړه څه وکړي؟ هارټ د وینه پمپ کوي د یو ځای نه بل ځای. دا پمپینګ کار چې کوم دی دا د چا کار دی؟ د هارټ دی. نو هارټ پمپ بلډ. دی چې کله وینه پمپ کی نو دا بلډ به روان شي په بلډ ویسل کې. په چا کې؟ په بلډ ویسل. په بلډ ویسل کې به مومنټ شروع کی، موف، حرکت. اوس لږ شانته کې ته به تاسو دغه کوئ ښه، موف، موشن دی دلته. دا موشن د چا ټاپک دی موږ سره؟ د فزیکس. صحیح ده؟ نور تاسو پوه کوم چې کله دی حرکت شروع کی موشن نو دی خو به په دې د وینې په دې رګونو کې په دې بلډ ویسل په دې باندې به څه پریشر لګوي که نه به لګوي؟ او بالکل به لګوي. نو پریشر د چا ټاپک دی؟ ګورئ د فزیکس ټاپک دی. صحیح ده؟ ښه، اوس دلته کې ته دا موشن شو، دا پریشر شو، دا ټاپکس دي د فزیکس، خو مونږ یې د چا دپاره وایو؟ د بلډ دپاره. او دا بلډ تاسو ماته وایي دا د چا دی؟ د لیوینګ ارګینزم دی. نو موشن او پریشر چې کوم دی دا د فزیکس کانسپټ دی، خو مونږ یې دلته د لیوینګ ارګینزم دپاره وایو. د دې دپاره یې وایو چې مونږ پې د لیوینګ ارګینزم دا کوم پراسس دا کوم عمل چې روان دی دا پې سټډي کوو. نو دې ته ویلی کېږي بایو فزیکس. لکه مثال په طور باندې تاسو بلډ چې کله په دې وینې کې په دې رګونو کې ځي نو دی به پریشر لګوي چې هغې ته بلډ پریشر وایي. څه ورته وایي؟ بلډ پریشر. پریشر مونږ په فزیکس کې معلومو، اسانه طریقه ده. او بلډ چې دی دا د بایو سره ریلیټډ دی، په لیوینګ ارګینزم کې دی. صحیح ده؟ اوس تاسو بلډ پریشر معلوموئ نو دا تاسو نه په یوازې په بایولوژي کې معلومولی شئ او نه په فزیکس کې معلومولی شئ. نو دا به تاسو د ساینس په یو بل فیلډ کې چې هغې ته انټر ډیسپلینري ساینس ویلی کېږي بایو فزیکس، په دې کې به معلوموئ. او بلډ پریشر د دې اصول به تاسو استعمالوئ. د فزیکس اصول به استعمال کوئ چې پریشر څنګه دغه کېږي معلومیږي. او تاسو به څه معلوم کوئ؟ بلډ پریشر به معلوم کوئ.
بل مثال درله درکړم چې په کتاب کې هم ستاسو لیکلی دی، هغه دی فوټوسنتیسس. فوټوسنتیسس دا یو داسې پروسس دی چې په دې کې بوټی خپل خوراک په خپله من تیاروي. تاسو ته به یې تر اوسه پورې دا خبره کړې، صحیح ده؟ په دې کې څنګه چلی، دا دی مو سره سن، مثال په طور دا څه دی، سن دی او ښه خوشحاله. ښه، او دلته کې دا یوه پاڼه هم ډرا کړو، صحیح ده؟ او دا مثال په طور باندې یو بوټی دی، د دې بوټي دا څه ده، پاڼه ده. اوس د دې نور نه دا رڼا راشي په دې پاڼه باندې ولګي، صحیح ده؟ ښه، څه راشي، رڼا، دې ته مونږ لایټ ولیکو. نو ګورئ لایټ د چا ټاپک دی، د فزیکس لیکل دی مونږ بره د فزیکس ټاپک دی. دا راشي په دې پاڼه باندې ولګي، لیف باندې. دا لیف څه شیز دی، دا د بوټي یو حصه ده، لیوینګ ارګینیزم. نو دا لیوینګ ارګینیزم دی. نو دلته کې ته د فزیکس بیا د دې پاڼې سره څه ریلیشن شته، څه ریلیشن شپ جوړېږي، هغه ته بیا مونږ بایو فزیکس وایو. نو ګورئ دی خو دا رڼا چې کله راشي په دې پاڼه باندې ولګي، نو څه خو به دی ابزارب کړي او څه به د دې نه بیا چې دی څه شي، ریفلیکټ شي، صحیح ده؟ نو اوس دا ریفلیکشن او ابزاربشن دا مونږ ته څوک ډیفاین کوي، څوک ډسکس کوي؟ نو فزیکس یې مونږ ته دغه کوي. خو دا د چا نه کېږي، دا ابزاربشن یا دا ریفلیکشن، دا د یو لیوینګ تھنګز نه کېږي، لیف نه کېږي. نو دې دواړو یو بل سره ریلیشنشپ دی، دغې ته بیا مونږ بایو فزیکس وایو. دې سره سره مثال په طور باندې دا لایټ انرژي د نور نه راشي او په دې پاڼه باندې ولګي، دا چېرته بدل کېږي، کیمیکل انرژي ته. نو دا لایټ انرژي کیمیکل انرژي ته څنګه بدلیږي، دا مونږ ته څوک وایي، فزیکس وایي. خو چې کله د لایټ انرژي کیمیکل انرژي ته بدلیږي، خو په یو لیوینګ تھنګز کې، په ژوندي څیز کې، نو دا مونږ ته بیا نه بایولوژي وایي، نه مونږ ته فزیکس وایي، بلکې د ساینس یو بل فیلډ دی، انټر ډسپلینري ساینس، بایو فزیکس، چې دا مونږ ته بایو فزیکس بیا ډیفاین کوي. پوه شوئ په دې خبرو باندې؟ اوس ډیفینیشن کوو، چې ډیفینیشن مې وکړو نو تاسو ته به بایو فزیکس کمپلیټ کلیر شي، صحیح ده؟ ډیفینیشن څه دی د بایو فزیکس؟ یوزینګ laws or principle of physics to understand biological process. یو بایولوژیکل پروسس دی، یو داسې پروسس دی، یو داسې عمل دی چې هغه موږ سره په لیوینګ تھنګز کې کېږي، په بایو یعنې په یو لیوینګ تھنګز کې کېږي. لکه مثال په طور باندې فوټوسنتیسس په لیوینګ تھنګز کې کېږي. خو د دې باندې د کمپلیټ پوهېدلو دپاره چې موږ په دې باندې ښه صحیح پوه شو چې د لایټ څنګه په دې پاڼه باندې ولګي، دا ابزارب شي، دا ریفلیکټ شي، نو دا موږ ته څوک ډیفاین کوي، څوک موږ ته وایي، دا موږ ته فزیکس وایي. نو چې کله تاسو فزیکس لاز یا د فزیکس اصول، قوانین تاسو استعمال کوئ، د څه دپاره چې تاسو بایولوژیکل پروسس چې کوم دی دای باندې پوه شئ. لکه دا فوټوسنتیسس یو پروسس دی، په دې باندې تاسو پوه شئ چې په دې کې څنګه د لایټ انرژي د کیمیکل انرژي ته بدلیږي. نو دا تاسو ته فزیکس وایي. خو چې کله تاسو دا په لیوینګ ارګینیزم کې لایټ انرژي کیمیکل انرژي ته بدلیږي، نو دا تاسو ته بیا بایو فزیکس وایي. پوه شوئ په بایو فزیکس باندې؟ ښه، اوس راځو یو بل فیلډ انټر ډسپلینري ساینس چې هغه دی کیمسټري، بایو کیمسټري، صحیح ده؟